فیسبوک، ټیک ټاک، یوټیوب، انسټاګرام دا چا وجه بدنام دي؟ دا داسې کنجرانو بې غیرته وجه بدنام دي. السلام علیکم ملګرو، حکمت جان یم. امید لرم چې ټول به روغ او جوړ او د ژوند په مزو کې به ملګرو. نننۍ ویډیو کې مې دې کنجر ته یو پیغام دی چې تاسو به زمانه ډېر ښه پیژنئ. په سوشل میډیا باندې دا چغې وهي ماله زرشاد کوکو راولئ، ماله سلیم کوکو راولئ. ملګرو اوس یو بل هم پیدا کړی چې دا ورته الیکس وایي. ای بې غیرته، ای بړوه، ته په دا ویلو باندې په سوشل میډیا باندې داسې ویډیو جوړولو باندې شرمېږې نه؟ ستا ته خپل والد صاحب، تا ته خپل تره داسې نه وایي چې تا دا څه بې غیرتوب په سوشل میډیا باندې راغلی؟ څه ځان دې شرمولی دی؟ زه حیران دي ته چې دو په علاقه کې به داسې کس هم نه وي، داسې پښتون به هم نه وي چې دا یې دې کنجرتوب نه کلار کړي. د دوی یوه ویډیوز مې کته چې دا پکې څه وایي، دا راسره ور د هغې نه پس بیا خبرې اترې کوو. دې کنجر له زه یو پیغام هم ورکړم. په دې سټ چې دا کومه ویډیو تاسو چلیږي نو دا ویډیو راله په ټیک ټاک کې مخې لاله چې ویډیو مې وکتله نو ډېر زیات حیران شوم. اوس پته نه لګي چې دا د واجد کوکو ورور دی، د واجد کوکو د ماما زوی دی، د واجد کوکو د تره زوی دی، خو مکمل د واجد کوکو په شانتې دی چې دا ویډیو مې په لومړني ځل په ټیک ټاک کې وکتله نو ډېر زیات حیران شوم. او په خوا کې راسره ملګری ناست و، هغه ته ما ویل دا کس خو د واجد کوکو په شانتې نه دی چې هغه دا ویډیو وکتله. نو هغه ماته وایي مړه وایي ته لیونی وایي دا واجد کوکو نه دی، مړه وایي دا بل څوک دی. ما ورته ویل لکه دا خو مکمل د هغه په شانتې دی. نو راځئ په تاسو باندې زه دا ویډیو ګورم. تاسو دا ویډیو وکته چې دا پکې څه وایي، مشرې دپاره اصلاح ده او که نه ده. تاسو په خپله ځان سره ګرېوان سوچ وکړئ. یار نن سبا خو 100% خلکو کې 95% خلک چې کوم دی فیسبوک استعمالوي. نو زموږ ماشومان چې دا ویډیو ګوري د هغو باندې سر سره پرېوځي. نو بیا ټیک ټاک ایپس، یوټیوب ایپس، فیسبوک، انسټاګرام دا بیا بدنامي. دا چا وجه بدنام دي؟ دا داسې کنجرانو بې غیرته وجه بدنام دي چې په سوشل میډیا باندې بچه‌بازیانو چغې وایي ماله دا راولئ، ماله دا راولئ. خاص کر یو ماشوم فیسبوک ته ناست دی نو هغه فیسبوک کوي د ده بې غیرته د دې کنجر ویډیو ورغله او هغه یې وکته، هغه باندې څه اثرات غورځي. یار پلیز ملګرو داسې بې غیرته داسې کنجرانو ته سپورټ مه ورکوئ. دا څوک خرابوي؟ دا زموږ راتلونکی نسل چې کوم دی، زموږ وروڼه دی، زموږ وی دوی ورته داسې کنجرتوب په سوشل میډیا باندې راوړي نو هغوی ذهن کې به بیا داسې غلطې خبرې داسې نه بیا هغوی په ذهن کې هم راځي. پلیز ملګرو د داسې خلکو سپورټ مه کوئ. د داسې خلکو وجه به آل ایپس چې کوم دي دا بدنام وي، فیسبوک بدنام وي، یوټیوب بدنام وي، ټیک ټاک بدنام وي. او که چیرې ډېر خلک به دا وایي دا پوښتنه کوي چې فیسبوک کې فحاشي ده، په ټیک ټاک کې فحاشي ده، په یوټیوب کې فحاشي ده، دا څوک کوي؟ دا زموږ هم د پښتنه کې لکه داسې کنجران، داسې اجراګان یو خرابه ویډیو جوړه کړي دا په یوټیوب له اپلوډ کړي یا ټیک ټاک له اپلوډ کړي، فیسبوک له اپلوډ کړي. یو کس وکته نو هغه څه وایي چېرې فیسبوک کې فحاشي راځي، غلطې ویډیوز پکې راځي، نو څنګه به نه راځي چې داسې کنجران ورته ناست وي په سوشل میډیا باندې چغې وایي ماله دا راولئ، ماله دا راولئ. نو پلیز داسې خلکو سپورټ مه کوئ. ډېره مننه. دا ویډیو سره لازمي شیر کړئ چې دغه کنجر لا ورسیږي چې هر چېرته هم یې علم خوشحال آباد لر نوره کې مال اجازت ولې الله